السلام علیکم. سیګار وای د غنی لخوا د پیسو د غلا د ادعا په حق له پلټنې کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سرمفتش جانس پوکو وایي اداره هغه ادعاوې څېړي چې ګواکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د اګست په 15مه د هېواد نه د وتلو په وخت کې په میلیونونه ډالر له ځان سره وړي دي. ښاغلي سپوکو د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 6مه د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په اجتماعي غونډه کې وویل دغه تورونه تر اوسه نه دي ثابت شوي، خو څېړنه یې دوام لري. هغه وویل د دې تورونو په اړه د سیګار پلټنه د امریکا د استازو مجلس د دولتي اصلاحاتو څارنې د کمیټې په غوښتنه کیږي. محمد اشرف غني چې د اګست د میاشتې په 15مه نیټه له کابل څخه وتښتېدی، تېرې میاشتې په فیسبوک پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې وویل د وینې تویېدنې د مخنیوي په خاطر له کابله وتلی دی. همدا شان د پیسو د غلا کولو په اړه د خپل او خپلې کورنۍ د مالي کړنو څخه د دفاع په ترڅ کې وویل دا ادعاوې کاملا او مطلقاً درواغ دي. د روسیې د دولتي اژانس په ګډون یو شمېر رسنیو خبر ورکړی و چې محمد اشرف غني د افغانستان د جمهوري ریاست د ماڼۍ د خوشي کولو په وخت کې 1.9 میلیونه ډالر له ځان سره وړي دي. ښاغلي غني ویلي دي چې هغه او میرمنې د خپلو ملکیتونو په هکله رښتینې دي او خپلې ټولې پانګې خلکو ته په ډاګه کړي دي. هغه وویل چې تیار دی چې ملګرو ملتونه یا کوم بل خپلواک مفتش د هغه د جایداد په اړه پلټنه وکړي.